د ایران د استخباراتو وزارت رسمي خبرپاڼې په خبرولو سره ادعا کړې چې د دې هیواد د کرمان ښار کې د جنوري د میاشتې 3 نیټې برید کوونکي 24 کلن بازیروف اسرائیلی نومیږي د تاجکستان هیواد د اصلي تابع او د افغانستان خبرپاڼې په خبرولو سره ادعا کړې چې د دې هیواد د کرمان ښار کې د جنوري د میاشتې 3 نیټې برید کوونکي 24 کلن بازیروف اسرائیلی نومیږي د تاجکستان هیواد د اصلي تابع او د افغانستان په بدخشان ولایت کې د داعش په کمپ کې روزل شوی کس و. د وزارت په دغه اعلامیه کې ویل شوی چې د روزنې ترلاسه کولو وروسته د ځانمرګي برید کوونکي د قاچاقبرانو په مرستې ځان د سیستان بلوچستان ولایت ته رسولی و. په دوو ځانمرګو بریدونو کې یو هم 24 کلن بازروف اسرائیلی و چې د تاجکستان تبع و. اسرائیلي بازروف د څو میاشتو لپاره د افغانستان په بدخشان ولایت کې چې د تاجکستان سره پوله لري د داعش په یو روزنیز کمپ کې روزل شوی و. له روزنې وروسته قاچاقبرانو له هغه سره مرسته کړې چې د ایران په سویل ختیځ کې د سیستان بلوچستان ولایت له پولې څخه د سراوان ښار ته نږدې وګرځي. دا لومړی ځل دی چې د ایران د استخباراتو وزارت وايي د کرمان په ښار کې د تیرې اونۍ د برید سرچینه د افغانستان و. د وزارت په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې ایران په دې غور کوي چې د دې جنایت کوونکو په خلاف تر سرحدونو ور اخوا عدالت تعقیب کړي او دا کار خپل حق او مسؤلیت بولي.